د مرګ مسافر شپاړسمه برخه. یا اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا د اسلامی نړۍ غم خورت شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا. د مرګ مسافر د داستان درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. زه محسن احسان مې یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل د ټولو نه لومړی علامه جلال الدین دا چې علامه جلال الدین رحمه الله سول دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. علامه جلال الدین د جهاد باره کې لنډه وینا وکړه. د هغه نه وروسته نور علما هم جګ سول، خپلې ویناوې وکړې. په دې وخت کې خلکو په زوره زوره چیغې وهلې، د مرګ مسافر راوغواړئ، د مرګ مسافر راوغواړئ. عمر جګ سو، د حمد او ثنا څخه وروسته په لوړ اواز وویل: محترم ورونو د خلافت ساتونکو، زما نوم عمیر بن خزام دی او ما د ایران سیند هغه غاړې څخه تاسو ته یو خواست وړاندیز راوړی دی. زه تاسو د یو داسې توپان څخه خبروم چې په خپل ټول قوت طاقت سره ستاسو په لور را روان دی. زما ورونو تاتاریانو د نشاپور څخه واخله تر موصل او د سمرقند قیزن ښار پورې ټولې علاقې لوټ او تباه کړي. اوس دوی د بغداد په لور را روان دي. د بغداد اوسېدونکو، موږ د غفلت په خوب ویده یو. که چېرته موږ اوس هم د غفلت د خوب څخه رابیدار نه شو، نو تر قیامته پورې به هم همداسې ویده پاتې یو. ښه خبر شئ چې زموږ په سرونو د مرګ لوبه روانه ده. د بغداد ساتونکو، یو وخت داسې و چې د تاتاریانو د خپل رزق پیدا کولو لپاره د یو ځای څخه بل ځای ته کوچ کاوه. اوس هغوی د منګولیا څخه ترکستانه پورې او د هغه ځای څخه زموږ په لور د توپان په شان را روان دي. که چېرته موږ د هغوی مخې ته یو کلک او قوي بند جوړ نه کړ او هغوی په خپل ټول وحشت او بربریت سره په موږ حمله وکړي، د شګو د غونډیو په شان به موږ له منځه یوسي. که تاسې اوس هم په خپلو کې متحد شئ، زه او زما 10 زره جنګیالي به ستاسو په یوې وړې اشارې هم خپل ځانونه قربان کړي. عمر خپلې خبرې بندې کړې ځکه چې شاوخوا ولاړو کسانو نارې شروع کړې: تاسې زموږ رهبر او رهنما یاست، ته زموږ ورور او خواخوږي یې. موږ په بغداد سره د غداري کوونکو سرونه له تنو څخه جلا کړو، تاسې زموږ څخه یاست، موږ تاسو ته بغداد ته د راتلو ښه راغلاست وایو. عمر بیا وویل: د بغداد اوسېدونکو، هلاکو له خپل 1 لک لښکر سره بغداد څخه د 100 ورځو په فاصله پروت دی. زه به نن د دې ځای څخه کوچ کوم او د خپل لښکر سره به ستاسو مرستې ته راځم، خو له تاسو یوه غوښتنه لرم او هغه دا چې د تلو څخه مخکې زما سره وعده وکړئ. له دې نه وروسته عمر په خبرو کې چپ سو، ځکه چې د دجلې سیند طرف څخه د بې شمېره آسونو د ټوپونو اوازونه اورېدل کېدل. د شپې ناوخته و، هېڅ شی هم صحیح نه لیدل کېده، خو بیا هم د ټوپونو اوازونو څخه معلومېده چې کوم لښکر را روان دی. سپاره را نږدې سول او د جلسې څلورو خواو ته خپاره شول او د څلورو خواو څخه د جلسې په ګډون کوونکو غشي ویشتل شروع شول. د جلسې ګډون کوونکي هم راغلو حمله کوونکو باندې غشي ویشتل شروع کړل. ځینو خپلې تورې راویستلې چې څوک به یې مخې ته راتلل، هغوی به له منځه وړل. داسې معلومېده چې د جلسې خرابولو لپاره یو منظم پلان جوړ شوی و. هر طرف ته شور جوړ شو. ځینې راغلي سپاره تخته وختل، په عمر باندې حمله وکړه. عمر او هشام هم د ځان لپاره تورې راویستلې. یو دم څو تورې هوا ته جګې سوې او په عمر او هشام باندې حمله وکړه. عمر او هشام په خپله دفاع وکړه او په دې کې یو رامخکې شو. د عمر په ورون باندې د تورې ګزار وکړ. هغه نامرد د عمر ورون ژور زخمي کړ او مخکې لاړ. عمر زخمي شو، په شا لاړ. هشام رامخکې شو او عمر یې د خپل بازو سینې لاندې ونیو. حمله کوونکي یو ځل بیا خپلې تورې هوا ته جګې کړې او په عمر باندې حمله وکړه، خو هشام عمر د سینې لاندې داسې نیولی و لکه مرغۍ چې بچی د سینې لاندې نیسي. ټولې تورې د هشام په بدن باندې ولګېدې او هشام ډیر شدید زخمي سو. دا حمله دومره ناڅاپه او سخته وه چې د جلسې ګډون کوونکو ځانونه سنبال نه شوی کړی. خو چې په کوم وخت تورې د هشام په بدن باندې ولګېدې، د طالبانو ډله په حرکت راغله او ډیر ژر یې تخت د حمله کوونکو څخه پاک کړ. خو هشام په وینو کې لت پت په عمر باندې راولوېد او ساه یې ورکړه. یو رښتینی سرباز مجاهد په خپل سپه سالار ځان قربان کړ. عمر د هشام مړی په خپلو لاسونو کې ونیو او په سلګۍ یې وویل: هشامه، دا څه وشول؟ کله چې عمر ولیدل چې هشام شهید سوی دی، نو هغه په زور وویل: ظالمانو، آیا ستاسو په ځای کور او کلي کې د نیکۍ بدله داسې وي؟ عمر کېناست. طالبانو حمله کوونکي د تخت څخه لرې کړي وو. په دې کې عمر داسې اواز واورېد: عمره، عمره، زما زویه، وتښته، ځان وباسه، خپل ځان بچ کړه. غداران په خپل مقصد کې کامیاب شوي دي، بغداد خر شوی دی، وتښته، زما زویه، وتښته. عمر پوه شو چې دا اواز د علامه
جلال الدین دی. میدان کې ګډوډي جوړه شوه. عمیر د تخت څخه راکوز شو. هغه د جلال الدین پیدا کولو لپاره منډې ترړل شروع کړې، خو هغه یې پیدا نه کړ. د هغه د ورونو څخه وینه په ډېرې تیزۍ سره روانه وه. په هغه باندې بېهوشي راتلله. د تخت څخه چې راکوز شو د ونو یو ځنګل ته ننوت. هلته یې خپله چپنه وشکوله. په هغه باندې یې خپل ورون کلک وتړه. عمیر یو ونې ته تکیه وکړه. د تخت په لور یې وکتل. حمله کوونکي ټول طالبان له منځه وړي وه. د تخت شاوخوا را جمع شول. بیا د هغوی د مشر اواز عمیر واورېد. خپلو جنګیالیو ته یې وویل د مرګ مسافر په لټه کې شي، هغه به همدلته چیرته وي، هغه باید ژوندی پاتې نه شي. که چیرته هغه ژوندی خپل مسکن ته لاړ نو له موږ به داسې انتقام واخلي چې تاسو به یې تصور هم ونه کړئ. ژر سئ هغه په لټه کې څلورو خواو ته خپاره شئ. د بغداد څخه سالار امیر دیودار او د هغه جنګیالیو فکر مه کوئ. وزیر ابن عقلمي هغه خپل ځای ته راغوښتی دی. در هغه به یې بهر راتلو ته پرېنږدي تر څو چې تاسو خپل کار سر ته نه وي رسولی. په یاد ولرئ که تاسو چېرته د هغه په پیدا کولو کې ناکام شوئ نو وزیر ابن عقلمي به تاسې ژوندي پرېنږدي. د هغه د ملګري مړی واخلئ او سیند ته یې ګزار کړئ. عمیر ولیدل چې هغوی د هشام مړی واخیست او د سیند په لور روان شول. عمیر د ورون د شدید درد باوجود د ځان بچ کولو په خاطر د ونو ځنګل څخه ووت او آبادۍ ته داخل شو. په کوڅو کې د خلکو ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه. عمیر هم ګوډ ګوډ مخکې لاړ. د یو جګ دیوال خوا کې ودرېد او اوږده ساه یې واخیسته. کوم دیوال ته چې ولاړ و هغه د امام احمد بن حنبل رحمه الله مزار و. عمیر خپل دواړه لاسونه د اسمان په لور جګ کړل او وویل ای زما ربه زه خپل ځان تا ته سپارم. زما منزل تر اوسه پورې ډېر لرې دی. زما کار نیمګړی دی. زما ربه ته د مسلمانانو د ښه والي لپاره ما ته لږ مهلت راکړه. عمیر خپل لاسونه د اسمان په لورې جګ کړي وو. د هغه سترګې بندې وې، سترګو څخه یې اوښکې را روانې وې. خپل ځان یې د امام احمد بن حنبل رحمه الله روزې مبارکې ته تکیه کړی و. اجازه راکړئ چې د حال په ژبه د عمیر بن خزام رحمه الله لخوا څو کرښې ولیکم چې په دې سختو شیبو کې به د هغه په زړه څه تېر شوي وو. زه د مرګ مسافرو سالار یم، د ټولنې او دین خدمتګار یم. زه د مرګ مسافرو سالار یم، د ټولنې او دین خدمتګار یم. لاروی د سپېڅلي کاروان یم، ټګي نه کړم مخلص او رستکار یم. خدای ته مې شمل دا مې سوال دی، زه توبه کړم توبهګار یم. لږ وخت راکړه منزل پورې خدایه، کار نیمګړی دی زه ناقرار یم. یو ناڅاپه یې خپلې سترګې خلاصې کړې. د آس د ټوپونو اوازونه یې تر غوږ شوه. هغه ولیدل چې خپل آس یې د ده په لور را روان دی. په آس یې څوک سپور و. په خپل مخ یې نقاب اچولی و. په آس سپور کس رانږدې سو. د آس خلاندې کوز شو. د عمیر په لور رامخکې شو او په ډېرې تیزۍ سره یې عمیر ته وویل عمیر. عمیر په ډېر مشکل سره خپل ځان سنبال کړ. خپل لاس یې د تورې دسې ته کښېښود. دې وخت کې د همدې کس اواز بیا واورېدل شو. عمیر مه وارخطا کېږه، زه ستا دښمن نه یم بلکې ستا دوست یم، ستا همدرد یم. عمیر محسوس کړ چې دا اواز یې مخکې هم چېرته اورېدلی. زغره او خول اغوستونکې جینۍ را مخکې شوه. عمیر د هغه په مرسته آس ته جګ شو. هغه د عمیر شاته کېناستله. عمیر یې خپل غېږ کې کلک ونیوه او آس ته یې پونده ورکړه. عمیر اوس پوره بېهوشه شوی و. په دې نه پوهېده چې څه روان دي. د بغداد څخه 10 میله لرې علاقه ته چې سامرا نومیږي هلته راورسېدل او یو سرای ته داخل شول. آس یې یو طرف ته ودروه او د سرای مالک خواته ورغله. خپل اواز یې د سړیو په شان کړ او وویل آیا ما ته یوه کوټه پیدا کېدی شي؟ سرای مالک په ډېر غور سره د هغې په لورې وکتل او بیا یې په هوسر سر وخوځو او وویل ضرور به تاسو ته کوټه پیدا شي. هغې نو مړکې جنۍ بیا وویل زما سره یو ملګری هم شته دی. زموږ د بغداد څخه را روان وو چې په لاره کې راباندې حمله شوې. زما ملګری پکې شدید زخمي شو. آیا د کوم طبیب یا جراح بندوبست کولی شي؟ سرای مالک په حیرانتیا سره پوښتنه وکړه او وویل ستا ملګری چېرته دی؟ جنۍ بیا د سړیو په اواز کې وویل هغه زما په آس بېهوشه پروت دی. د سرای مالک د ځان سره کیلي واخیسته او جنۍ ته وویل زما سره راځه، زه به تاسو ته کوټه وښیم او طبیب به هم درته راوړم. جنۍ د سرای مالک په مرسته عمر دننه کوټې ته راوړ او په کټ یې واچوه. د سرای مالک ته وویل د باندې زما آس ولاړ دی، هغه غوجل ته یوسه. هغه ته هم د خوراک او څښاک بندوبست وکړه او څومره چې ژر طبیب راوستلی شي هغه راوله او ځنډ مه کوه. د دې لپاره چې ستا څومره نغدو پیسو ته ضرورت وي زه یې درکوم. سرای مالک وویل د دې څه ضرورت نشته. جنۍ د عمر سره کټ کې کېناسته. د عمر چپنه یې لرې کړه. د هغه د ورون زخم یې ولید چې پټۍ پرې تړل شوی او په وینو سره وه. جنۍ خفه شوه او د عمر په لور یې وکتل خو هغه بېهوشه و. لږ وروسته د سرای مالک طبیب سره یو ځای کوټې ته را داخل شو. طبیب را مخکې شو. د عمر د ورون زخم یې څخه پټۍ خلاصه کړه. زخم یې ولید په مخ یې د خفګان اثر راښکاره شول. جنۍ په حیرانتیا سره پوښتنه وکړه کومه خطره خو ورته نه وي؟ طبیب ځان سنبال کړ وویل زخم ډېر ژور دی. کومه توره چې د ده په بدن لګېدلې ده په هغې زهر اچول شوي وو. هغه که چېرته څو ورځې بېهوشه وي د فکر څه خبره نشته. زخم جوړېدل به څه وخت ونیسي. زخم به جوړ شي خو د 2 میاشتو پورې به د ګرځېدو وړ نه وي ځکه چې زخم یې ډېر ژور دی. طبیب د عمر زخم صفا کړ. په زخم یې نوې پټۍ وتړله. طبیب چې کله فارغ شو جنۍ د خپل جیب څخه د سرو زرو یوه سکه راویستله. طبیب ته یې ونیوله او په لړزېدونکي اواز یې وویل
کوم ځوان چې ستا په مخ کې په زخمي حالت کې پروت دی دا کوم معمولي انسان او معمولي ځوان نه دی. که چېرته پرې څه وشول دا به د مسلمانانو لپاره ډیر غټ تاوان وي. دا داسې یو جنرال دی چې یو طرف ته د وحشي تاتاریانو او بل طرف ته د صلیبیانو په مخ کې د یو کلک او قوي دیوال په څیر ولاړ دی. که چېرته تاسو د ژوند بچ کړ نو تاسې به په مسلمان ملت ډیر غټ احسان وکړئ. سرای ملک پوښتنه وکړه د ده نوم څه دی؟ جنۍ په غمزپلي اواز سره وویل دا یو راز دی. زه تاسو نه خواست کوم چې زموږ دښمن که چېرته زموږ په لټه کې دلته راورسېد نو تاسې ورته ووایاست چې موږ ترې خبر نه یو. تاسې چې څومره پیسو ته ضرورت لرئ زه به یې درکړم. ستا له ده سره څه رشته ده؟ دا زما اقا دی او زه د ده یو غلام یم. د سرای ملک د جنۍ خول ته اشاره وکړه وویل دلته تاسو ته هیڅ خطر نشته. بېشکه تاسو خپل خول لرې کولی شئ. جنۍ په سختې لهجه سره وویل زه خول د خپل سر څخه هیڅ کله هم نشم لرې کولی. دا یو راز دی زه یې چاته نشم ویلی. د سرای ملک د طبیب سره د باندې روان شو او دروازې سره یې وویل زه تا لپاره ډوډۍ راوړم. شیرو بحیبت و دبدبی بیا تر هند ورسی. شیرو بحیبت و دبدبی بیا تر هند ورسی. سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا. سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا. عباسین رولا. څوارلسم فصل د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو د تلو په وخت کې طبیب هم شاته راوکتل او وویل زه به روزانه راځم پټۍ به یې ورته بدلوم که د خطر څه خبره وي نو ما راوغواړه زه به درته دوايانې بدلې کړم. له دې وروسته د سرای مالک او ډاکټر د باندې ووتل. جنۍ د عمر سره په کټ کې کېناستله او د ده روغتیا دعا یې کوله. د سرای مالک ورته ډوډۍ راوړه. جنۍ خپله مخ دیوال ته کړ. نقاب یې د مخ نه لرې کړ. څو کپونه یې وکړل. اوبه یې ورپسې وڅښلې. بیرته یې نقاب مخې ته واچوه او د عمر سره خوا کې کېناسته. نیمه شپه تېره شوې وه. جنۍ همهغسې د عمر سره خوا ویښه ناسته وه. عمر په حرکت راغی. جنۍ ورخطا شوه. د عمر په لور یې وکتل. عمر ورو ورو سترګې خلاصې کړې او په کمزوري اواز وویل زه چېرته یم؟ جنۍ په ځواب کې ورته وویل ته د بغداد نه 10 میله لرې د سامرا په نوم کلي کې په یوه سرای کې طبیب ستا په زخم پټۍ تړلې ده او ویلي دي چې ته به ډېر ژر روغ شې. عمر وویل تا زما ځان وژغوره. تا په ما باندې غټ احسان کړی دی. شاید د دې بدله په ټول عمر کې در نه کړم. جنۍ په لړزېدونکي اواز وویل زه ستا غلام یم او غلام هېڅکله به خپل اقا احسان نه کوي. عمر وویل کوم وخت چې ما د امام احمد بن حنبل رحمه الله روضې ته تکیه کړې وه مرګ ته ډېر نږدې وم. په هغه وخت کې ما د خپل رب نه دعا وکړه چې ما ته لږ مهلت راکړه چې د مسلمانانو لپاره څه وکړم. شاید زما دعا قبول شوې ده. تاسې زما مرستې لپاره رالیږلی. زه ستاسې نه مننه کوم. عمر خاموشه سو او د چت په لور یې وکتل. بیا یې وویل ته څوک یې او ستا نوم څه دی؟ جنۍ نوره هم نږدې سوه او وویل زه ستا یو وړوکی غلام یم. زما اقا چې ما ته هر نوم اخلي زه پرې خوشحاله یم. آیا ته د خپل مخ نه نقاب نشې لرې کولی؟ جنۍ په زاریو سره وویل زما اقا دا یو راز دی. په دې راز کې یو مصلحت پروت دی. زه تا ته زاری کوم چې دا راز همداسې راز پرېږده. په دې کې زما او ستا دواړو خیر دی. عمر خاموش شو. لږ وخت وروسته بیا د عمر کمزوري اواز واورېدل شو هشامه ظالمانو ته له ما څخه جدا کړې. عمر بیا خاموشه شو. جنۍ چې د عمر سترګې پټې ولیدلې وارخطا شوه جګه شوه او د طبیب د راغوښتلو لپاره د سرای مالک ته ورغله. د وزیر ابن عقلمي نصرالدین توسي او د اوربل د ښار حاکم ابن سلایا په مشورې هلاکوت په بغداد باندې حمله وکړه. وزیر ابن عقلمي خلیفه ته وویل د عباسي پوځونو کافي اندازه له مخکې څخه ختمه شوې ده. څه اندازه پوځ به نور هم له منځه یوسو. د دې پوځ د ختمولو لپاره چې کومې پیسې موږ ته لاسته راځي هغه پیسې به د تاتاریانو سره د جنګ په تیاریو کې ولګوو. هلاکو په بغداد باندې حمله وکړه. د عباسي پوځ زړور سپه سالار امیر دیوار د خپل لږ پوځ سره په هلاکو باندې حمله وکړه. مسلمانانو په ډیر جوش او خرو سره په تاتاریانو حمله وکړه. تاتاریانو د حملې تاب رانوړ. په شاتګ یې شروع کړ. څه فاصله مخکې تاتاري جنګیالي په فصل کې پټ شوي وو. هلاکو بیرته راواپس شو او حمله یې وکړه. په فصل کې پټ شوي تازه دمه جنګیالي هم ورسره ملګري شول. د تاتاریانو دې متحد لښکر یوه زورداره حمله وکړه. عباسي پوځیان د دې ناڅاپي حملې په مخ کې بېوسه شول. د بغداد په لوري تېښته شروع کړه. د ښار غدارانو د دجلي سیند له مخکې څخه د منځه وړي وو. تاتاریانو ټول مسلمانان له تیغه تیر کړل. د مسلمانانو سپه سالار امیر دیوار په ډیره میړانه جګړه وکړه او په اخر کې په شهادت ورسېد. هلاکو خان د خپل لښکر سره په بغداد د یو ځناور په شان ورننوت. د بغداد ټولو خلکو په خپلو سرونو قرآن شریفونه نیولي وه. د خپلو کورونو څخه راووتل او د تاتاریانو د هغوی قتل عام شروع کړ. بغداد لوټ او تباه کېده. له تباهۍ او بربادۍ سره مخ شو. د بغداد د خلکو په مخونو د هغوی د نااهلو اکابرو بدترینه پرېکړه لیکل شوې وه. خو د مصر
ترکیې او هندوستان مسلمانان لا هم ویده وو. بغداد د وزیر ابن عقلمي د حوش کار شو او د هلاکو د وږي سپي په شان د مسلمانانو جسدونه خوړل. هغه بغداد چې د عالم اسلام مرکز و اغیارو له موږ څخه واخیست. د یو روایت حواله هلاکو خان په بغداد کې 1 کروړ او 6 لکه مسلمانان شهیدان کړل. وزیر ابن عقلمي د هلاکو څخه د خپل ځان او کورنۍ لپاره امان وغوښت. هلاکو خان ورته وویل د بغداد ټول عالمان را جمع کړه چې یو صلحنامه د سولې تړون ورسره لاسلیک کړم. وزیر ابن عقلمي چې ټول عالمان را وغوښتل، هلاکو خان ټول په شهادت ورسول. خلیفه یې په یوه ټوټه کتاب کړ، پستون یې ورته پښه کښېښوده او هغه یې مړ کړ. د خلیفه ټوله کورنۍ هم په قتل ورسوله. د بغداد په ښار کې 40 ورځې قتل عام شروع. د بغداد د سقوط نه وروسته د بغداد د جامع مسجد امام داسې ویل: ټول تعریفونه د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د دې ښار د اوسېدونکو د دفن کولو حکم کړی و. دا زموږ د خپلو عملونو نتیجه ده چې نن زموږ داسې حال دی. د بغداد د تباهۍ په باره کې مشهور شاعر سبت تعویري داسې ویل: بغداد او د بغداد د اوسېدونکي تباه شول، د هغوی کورونه وزیر تباه کړل. اجازه راکړي چې یو څه هم ولیکم. چې نه اهل او اجهل د چا مشران شي، چې نه اهل او اجهل د چا مشران شي، تباهي سره به مخ او کور به یې وران شي. د جهاد لمن چې هر چا د پرېښودې، مسلط به په دې ځای هلاکو خان شي، مسلط به په دې ځای هلاکو خان شي. نه یوازې دا چې د بغداد او د بغداد اوسېدونکو حالت د ژړا او خفګان وړ دی، بلکې د لوی عبرت ځای دی. د بغداد حالت ته په کتلو سره د نړۍ مسلمانانو ته په کار ده چې عبرت واخلي، د غفلت له خوبه بیدار شي، د وخت له هلاکو سره ستره زړوره او نه هېرېدونکې تاریخي مبارزه او مقابله وکړي. وزیر ابن عقلمي په بغداد کې د خپل حکومت جوړولو لپاره هلاکو خان ته ډېرې زارۍ وکړې، خو هلاکو خان هیڅ اهمیت ورنه کړ. تر څه وخته پورې د هلاکو خان سره د یو ادنا ملازم په حیث اوسېده. وروسته هلاکو خان په ډېر دردونکي مرګ مړ کړ. بغداد کې د هلاکو خان د اور او وینې لوبو کولو څخه وروسته د خپل لښکر سره د شام مشهور ښار میان فارقین په لور روان شو، چېرته چې د صلاح الدین ایوبي د نسل څخه ملک نصر الدین حاکم و. یوه نیمه میاشته تېره شوه. امیر تر اوسه پورې د سمرا په سرای کې و. د هغه زخم د باندې څخه څه اندازه شوی و، خو د نن لا تر اوسه همهغسې پاتې و. تر اوسه پورې لا د ګرځېدو قابل شوی هم نه و، همهغسې په کټ کې پروت و. داسې محسوس کېدله چې طبیب به صحیح توګه نشي کولی چې د هغه علاج وکړي. زخم د نن ورځ تر بلې نور هم خرابېده. یو ماښام عمر په خپل کټ کې پروت و چې هغه جنۍ راغله، ځان سره یې ډوډۍ هم راوړې وه. جنۍ په کټ کې د هغه سره نږدې کښېنستله. عمر یې رجګ کړ، شاته یې ورته تکیه کښېښوده. ډوډۍ خوړلو څخه وروسته عمر د اوبو خالي ګیلاس هغې ته ورکړ. جنۍ جګه شوه، خالي لوښي یې بېرته خپل ځای کې کښېښود. عمر ورته وویل: زه غواړم چې نن د دې ځای څخه لاړ شم. جنۍ په پریشانۍ سره پوښتنه وکړه: ستا زخم لا تر اوسه پورې جوړ نه دی، ته سفر نشې کولی، که چېرته ستا زخم خراب شي نو؟ خاموشه شوه. عمر په تشویشناکه لهجه وویل: دا طبیب د زخم صحیح علاج نشي کولی، زما خپل طبیب به دا زخم په څو ورځو کې ښه کړي. جنۍ په حیرانتیا سره پوښتنه وکړه: لیکن ته به په آس باندې سفر څنګه وکړې؟ تا زما د آس خورجین لیدلی دی چې په هغه کې څه نغدې پیسې وې؟ هغه زما سره محفوظې دي. د سرای مالک ته ووایه چې په هغه باندې یوه بګۍ واخله. زه دلته نور ډېر تنګ شوی یم، د خپل زخم باره کې هم فکرمند یم. زه غواړم چې په هره طریقه وي باید خپل مسکن ته ځان ورسوم. زه محسوسوم چې دلته په پاتې کېدو سره زما زخم نور هم خرابېږي او هسې نه چې د همیش لپاره همداسې بېکاره پاتې شم. شیبان چې کوم زخم ته لاس ور وړی هغه په ورځو کې نه بلکې په ساعتونو کې ښه کېږي. نجلۍ هېڅ هم ونه ویل. لوښي یې جګ کړ. د سرای مالک کوټې ته راغی. لوښي یې یوې خوا ته کښېښود. د سرای مالک ته یې ویل: ایا ته زموږ لپاره یوه بګۍ انتظام کولی شې؟ د سرای مالک په پریشانۍ سره پوښتنه وکړه: ولې؟ زما آقا له دې ځای څخه کوچ کول غواړي. د سرای مالک په سوچونو کې ډوب شو او وویل: ستا مزل کوم طرف ته دی؟ جنۍ په خفګان سره وویل: شمال مغرب د یورون سیند لوري ته. د سرای مالک ورخطا شو او وویل: د یورون سیند؟ هو. تا خو ویل چې ستا آقا د عالم اسلام یو عظیم جنرال دی. هو ما ویلي. جنۍ غوښتل چې دا موضوع بدله کړي او وویل: ما له تا څخه بګۍ غوښتې ده. سرای مالک په احتجاج سره وویل: د بګۍ انتظام به وشي، خو د دې ځای څخه د کوچ کولو څخه مخکې ووایه چې دا جنرال څوک دی. دا په یاد ولره چې زه یو مسلمان یم او دومره بې غیرته نه یم چې د دښمنانو سره یو ځای شم او د ده اخلاع کوم سازش وکړم. جنرال خو څه کوي، ما ته یو معمولي سپاهي هم د خپل ځان څخه ګران دی. جنۍ په ژړغون اواز سره وویل: هغه د مرګ د مسافرو سالار اعلی عمیر بن خزام دی. د سرای مالک په وارخطایي سره وویل: تا ما ته مخکې ولې نه ویل چې دا د مرګ د مسافرو سالار اعلی دی؟ په خدای جل جلاله قسم چې ما به د ده له خپل ټول کور خالي کړی وی. دا زموږ د قوم یو عظیم سپاهي دی. کاشکې تا ما ته مخکې ویلي وی. زه محسوسوم چې زه به اوس د دې عظیم جنرال مخې ته څنګه ورځم. تا زه خپل ضمیر ته ملامته کړم. راځه زما سره، زه ستا آقا سره خبرې کوم، د هغه څخه معافي غواړم.
د سرای مالک جنۍ سره د عمیر کوټې ته داخله شوه. له عمیر سره خوا کې ودرېد، په سترګو کې اوښکې ځلېدلې، په لړزېدونکي اواز یې وویل: تاسو چې سرای ته داخلېدئ ولې مو نه ویل چې زه د مرګ مسافرو سپه سالار یم؟ عمیر په خندا سره ویل: نو په ویلو به څه شوي ووایي؟ زه محسوسوم چې ما ستاسو لپاره هیڅ هم نه دی کړی، ستاسو حق مې ادا کړی نه دی. تاسو غوندې جنرال باندې زه خپل هر څه قربانولو ته تیار یم. ښه نو بیا ما لپاره د یوې بګۍ انتظام وکړه، زه به داسې وګڼم چې تاسو زما لپاره ډېر څه وکړل. ښه نه کېږي، زه غواړم چې ډېر ژر خپل مسکن ته ځان ورسوم. سرای مالک په فکرمندې لهجه سره وویل: تاسو به یوازې تللو ته پرېنږدم، ستاسو دښمن ستاسو په لټه کې دی. هر څه چې وي زه به نن شپه له دې ځای څخه کوچ کوم. که چېرته بګۍ پیدا نه شوه نو زه به د آس په شا خپل مسکن ته د تللو کوښښ وکړم. سرای مالک په ډېر عقیدت سره وویل: زه به تاسو یوازې پرېنږدم، زه به خپل څه نوکران تاسو سره ولېږم تر څو تاسو په خیر او خیرت سره خپل مسکن ته ورسوي. عمیر مسکی شو او وویل: سمه ده، موږ سره خپل کسان ولېږه، خو اوس د بګۍ انتظام وکړه. څومره پیسې چې غواړې زه به یې درکړم. د سرای مالک خپلې سترګې بندې کړې او وویل: د بګۍ د انتظام لپاره که زه له تاسو نه څه واخلم نو زه به زندیق او کافر یم. له دې ځایه څخه 5 میله لرې په یوه کلي کې زما وړوکی ورور هم سرای لري، زه د هغه څخه د بګۍ حاصلولو لپاره اوس روانېږم. د سرای مالک د باندې ووت او جنۍ د عمیر سره خوا کېناستله. نیمه شپه تېره شوې وه. د سرای مالک د بګۍ سره سرای ته داخل شو. جنۍ په منډه د عمیر کوټې څخه د باندې راغله او سرای مالک ته یې وویل: ښه وشو چې راغلې، اقا د تللو لپاره ډېر بېتابه دی. آیا هغه اوس ویده دی؟ نه، هغه ویښ دی او د هغه د زخم تکلیف زیات شوی هم دی. هغه وویل: که ته چېرته نن را نه شې نو هغه به په آس باندې لاړ شي. سرای مالک لاندې راکوز شو او وویل: زه اوس د هغه د کوچ انتظام کوم. د سرای دننه راغی، خپل ټول نوکران یې راجمع کړل. لومړی د بګۍ دننه د خوراک سامان او څښلو اوبه کېښودلې. 4 نوکران یې مسلح د بګۍ سره د تللو لپاره تیار کړل. عمیر د کټ سر د باندې راویست، د بګۍ دننه نرم تشکونه واچول چې عمیر ته په سفر کې څه تکلیف نه وي. په همدې وخت کې څه سپاره سرای ته داخل شول چې د هغوی د سرای مالک پېژندلو. د سرای مالک په لوري ورغلل. د سرای مالک وویل: څه خبر دې راوړی دی؟ په هغوی یو په خفګان سره وویل: موږ یو بد خبر راوړی دی. هلاکو خان بغداد فتح کړ، ښار ته داخل شوی او د مسلمانانو قتل عام یې شروع کړی دی. د عمیر شړوونکی اواز واورېدل شو. د سرای مالک ته یې وویل: د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې عمیر د مرګ مسافر ته څه وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درنه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا، محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم، محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم، د پاکونکي عمر